چې ته د ایسای په خوله کې بیا دې نه منمه پی ټي ایم په دنیا کې درګردو غټ د همن تحریک دی پښتون تاپوس مومنت دا جنګ ګټلی دی واقعي پښتانه اتحاد لري اتفاق لري ملي مشر منظور احمد پښتون ته دا مبارکي ورکوم ستا په تحریک کې داسې ځوانان شته چې هغه د سر پروا نه کوي لکه علي وزیر چې دا یې ثابته کړه چې دی نن پر لوړه غاړه پر لوړه شمله باندې په پښتانه وطن کې ګرځي او باجوه د دې ملک څخه غورځېدلی دی او فراره دی ارمان لوړی او نقیب الله مسعود د نقیب الله مسعود او د ارمان لوني وینه دا هم د پښتنو ثابته کړه چې دا دومره ارزانه نه ده دا د پښتنو د اتحاد او د اتفاق یو ذریعه شوله چې نن پښتانه چې په دې تالار کې کم قومونه شته ګرده ناست دي او دا د تحریک ملګري دي زه ورته ته ډاډ درکوم جنګ ته یې ګټلی دی پښتنو پښتون تاپوس مومنت دا جنګ ګټلی دی جنګ یې داسې ګټلی دی چې نن په دې ملک کې که پولیس دی که صحافي دی که ډاکټر دی که انجینیر دی دا ګرده نن هم آواز دی عزیزانو دا جنگ منظور پښتون ګټلی دی که څوک غږ کولی سي او که نه سي کولی نن ګرده پاکستان چې په هغه کې که ډاکټر دی که انجینیر دی که صحافي دی که پولیس دی او که پوچ په خپله دی هغه دا مني چې د منظور پښتون چې کوم آواز دی دا آواز یې صحیح دی دا غږ یې صحیح دی نن زه دا درته وایم چې په پښتنو کې د یو ملي لښکر ضرورت دی پښتانه باید چې یو سي باچا خان هم دا ویلې چې پښتانه دې یو سي نن د منظور احمد پښتون په شکل کې موږ ته خدای یو رهبر راکړي او پښتانه یې سره یو ځای کړو د افغانستان چې موږ د لرو بر خبره کوو موږ هم دا وایو چې طالبه بالکل زه دا وایم چې ته پښتون یې مګر چې ته د ایسای په خوله کې بیا دې نه منمه چې د ایسای ګورمنټ د ایسای ګورمنټ نه منو تا خو دا جنډۍ په افغانستان کې د پاکستان د ایسای په خوله کښته کړه مګر نن پښتنو په دا وطن کې هغه د پورته کړې ده دا د لوی د اتحاد او د اتفاق دا یې د ګردو غټ نشان دی عزیزانو پکار دا دی چې موږ هر څه وشاته کړو او یو اتحاد او اتفاق جوړ کړو نن پښتنو ته د کلاشینکوف ضرورت نشته پښتنو ته د قلم ضرورت دی باید چې پښتانه قلم په لاس کې واخلي پی ټي ایم په دنیا کې درګردو غټ د همن تحریک دی په دې پاکستان پوش چې نه دی خوښ په دا یې نه دی خوښ چې دی حمل غواړي او د پاکستان فوج په دې ملک کې حمل نه غواړي پی ټي ایم او د ده ملګري حمل غواړي موږ د حمل دپاره راوتلي منظور احمد پښتون او پښتانه او پی ټي ایم په دې وطن کې حمل غواړي هغه ورته وایي چې د پښتنو وینې به څڅوئ د پښتنو معدنیات به پر هغه باندې به د هغو حقي مګر دا دوی نه مني زموږ د دوی جنګ دغه دی موږ دا ورته وایو چې په دې ملک کې ته حقا نه یې ته غلام یې ته د دې ملک په ټیکسو باندې ته د دې ملک چوکیدار یې دی چوکیداري سمه نه کوي زموږ د ده جنګ دا دی چې ته چوکیدار یې ته د دې ملک مالک نه یې د دې ملک مالک دا پښتانه دي دا د دې ملک دا خلک دي زموږ جنګ دا دی او دویم موږ دا ورته وایو
چې پښتانه هر ځای په سر کې به وه پښتانه که کراچي نه راغلي دي هم د مزدورۍ پسې راغلي دي مزدوري کوي خپل محنت کوي او ته چې یې ته پښتانه ځایره یې پر هر چیک پوسټ نه مزدورۍ ته پرېږدې او نه وخوارۍ ته پرېږدې زموږ د پی ټي ایم ګردې خبرې داسې دي چې د پاکستان د حیلو د قانون په دایره کې دننه دي مګر دی په خپل حیلو قانون نه مني چې د یو ملک ډیکټیټر خپل ځان ته چې کم قانون چې دوی جوړ کړی دی دی خپله نه مني او بیا به د دې ملک د عدلیې به څه دغه یي موږ عدلیې ته دا وایو چې عدلیه چې د ډیکټیشن اخلي عدلیه د دې پوځ څخه ډیکټیشن اخلي عدلیه باید چې په خپل په دې دغه کې سوچ وکړي په دې ملک چې هر وخت د پوځ الغار سوی دی د عدلیه پر وژلو سوی دی په دې ملک کې چې هر وخت پوځ راغلی دی د عدلیه پر وژلو راغلی دی او موږ دا ورته وایو صافیانو ته موږ دا وایو زموږ مشر د جیو ټي وي چې کوم انکر دی هغه ته وویلې چې ته د راوانور انټرویو کولی سې خو زما انټرویو نه سې کولی ولې چې زه په دې ملک کې حمل غواړم او هغه د 4,500 کسانو قاتل دی د هغه انټرویو کولی سې او ته د پی ټي ایم انټرویو نه سې کولی دا زموږ د ملک د صحافیانو کار دی دلته چې دی په دې ملک کې جوم چې دی د جمعه څخه ګرده تباهي راغله ده د جمعه څخه جرنل د جمعه څخه جرنلیست د جمعه څخه جج دا د دې ملک د تباهي اسباب دی جج جرنل او جرنلیست دا د دې ملک چې دا رښتیا نه وایي دا خرڅېږي دا چې دی دا د قلم چې دی د هغه بادارانو دپاره استعمالیږي چې هغه د دې ملک تباهي غواړي هغه دا ملک جوړ نه غواړي هغه دا ملک و تباهي ته رسولی و پرون د بنګلادیش دوی مات کړی دی د بنګلادیش هم دا رقم دغه سلوک و چې کم سلوک یې د بنګلادیش د پښتنو سره نن کېږي د شیخ مجیب الرحمن سره دا رقم سلوک یې دی نو پښتانه هغه ورځ لري نه ده چې د پښتنو به لاس وي او د دوی به ګریبان وي لیکن د دې دپاره اتحاد او اتفاق پکار دی د خپلو مشرانو د پی ټي ایم ملګري وکړي پی ټي ایم چې دی پی ټي ایم داسې د نالۍ و د ټرانسفارمر دپاره نه دی راوتلی پی ټي ایم د خپل حقوق دپاره راوتلی دی خپل حقوق غواړي